قادر خان دا څه شی دی؟ حمید خان دغه د وروره کلي هغه ټول د کوم هغه مقصد و مرام چې و هغه دې برس ته راورسېد همداسې ده؟ هو بالکل همدا خالق دی چې دنیا آباد دی ته پکې آباد اوسېږې. انشاءالله اوس خو به کار وشي. او زه فقیر یم او پیرخانه یم، خدای دې مه خرابوه. ما سره تا وکړه، تا سره دې خدای. السلام علیکم ورحمت الله. نن راغلی یم ننګرهار ښار کې. تاسو به وینئ چې دلته دغه ګودام کې ولاړم څه کومه. هغه د ورور دی چې کوم ارمان یو د هغې پوره کولو په خاطر راغلی. څه ارمان یې و؟ یو کلیپ لږ وګورئ تاسو مخکینی. غواړې څه شی دغه خلکو نه غواړې څه شی چې زه غواړم موږ خبرې کړو دې خوا راشه. زه دا غواړم چې ما ته د کار زمینه برابره شي. زه بېکار وکړم چې تر څو د خپل د څه شی کار درته وکړي؟ ما ته د یو دانه زرنج واخلي. ولې ارمان خو مې ورته وکته الحمدلله ارمان یې دا دی پوره شو. دا به خلو ما کور ته به ځو حمید په نام باندې ډېر ورونه ورته وشوی کړي الحمدلله مرسته ورته راجمع شوه. د وړو کور کې به ورته کور مخې سره به یې ودروو نور څه کوو باقي را سره اوسئ. زه به دا چالان کړم. ښه یو خبره به دا وکړم یا رب کریم چې نوې ده بیخي 0 کیلومتر او ماډل یم 2023 ماډل او دا به ورته ویسو. ښه خدای وکړي چې ګیر کې نه ها چالانه خو سوه یا ربه چې ما ته به زده یي که نه له هر څه نه مخکې دا بریک به یې ونیسو که هر څه کېږي بریک خو را یاد وي. یا الله بسم الله الرحمن الرحیم. وی نه وهمه ښه څوک خوږ نه کړمه لګېږم خو نه. بس 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 شی نو ګل شو. الحمدلله ښه بهترینه ګاډی دی او دا به ورته وخورو. الله دې وکړي چې حمید خان یې په خیر سره وچلی او در څو پورې آینده کې خپل فامیل د لاس ورکړي. ورځو به نور به هلته حمید سره هم خبرې کوو هغه کورنۍ به هم ګورو د هغې خوشحالي به هم ګورو. دا حمید ته به سودا مو هم واغېستله کور چې څه شی به کم و نو نور به زو دا به ټول ورسره سپاره و سړی به حیران و. راځئ ښه دوستانو راورسېدلم همغه کور ته دروازه به ټکو چې دی راوځي. صحیح ده راځئ تاسو سړی مه شې ټول په خیر. چېرته دی پلار دی؟ ورشه اواز که ورته منډه منډه. السلام علیکم. حمید خان ستړی مې جوړ په خیر تکړه صحت دې ښه دی خیر و خیرت دی څه حال دی؟ لږ زره سودا مې درته راوړې ده نو هغه سودا به راښکته کړي. صحیح ده راوړه استاده دې خوا شه چې جوبل نه سي هلکه. څنګه حمیده طبیعت دې څنګه دی؟ خیر و خیرت دی. لږ مخکې لاړ شه ځه باز دغلته ودرېږه. ښه دغه سودا ده وروره دکه تکه. ښه خبر وره دا وړو دا شان به کته کې بیا به بل پرې له خیره چې موږ لږ زره پیسې جمع کړې او بیا به زرنج هم در واخلو. صحیح ده څنګه چورتي سوې؟ نو چا مرسته ونه کړه زرنج به څنګه در واخلو؟ استاده دا ګل که چا مرسته ونه کړه نو موږ به څنګه زرنج در واخلو؟ مشکل نشته بیا به شي بیا به شي. صحیح ده خو یو خبر ده دا بېرته کېده دا زرنج هم ستاسو ده. زرنج هم ستاسو ده. اعتبار دې راځي؟ اعتبار مې نه راځي. ښه خو ورشه پلار ته دې ووایه خوشخبري ورته ورکړه. ښه ده طبیعت دې ښه ده. اوه تیسته تیسته خیر خیر خیر. قادر خان ستړی مه شې جوړ په خیر تکړه.
راوړه دا څه کې ده وا قدر خانه موټر مې در راوسته بخیر اوسې دعا کوم الله بخیر خلاص الله بخیر کماب کینو کماب الله بخیر کامیاب کی دا تاسو څخه وخېږه ورته پورته وخېږه چې چکر درکو وخېږه دا زنجیر نه خلاص نکو ها وخېږه دا ورپسې راوړو ځه ابل هم راوړه راشه ابل هم راوړه کېنه دا غاړې سره کېده هلکه راشه کېنه موټر کې کېنه کېنه وخېږه موټر ته کېنه اوه بیشی هغه ته نه خوښه لکه راسه حمید خان دغه دی وروره کلي لږ خبرې به په زوره وکړې ستا د ارمان و اکثره چې کتلې وې نو ډېر در باندې زړه خوږ شوی و خیر اوسې وروره خیر اوسې د مننه نو هغه ارمان خو به د انشاءالله پوره سوی او انشاءالله پوره شو ارمان مرسته چې چا کړي الله دې ترې راضي شي امین الله دې جنتونه ورکړي دې مظلومانو आवाज مو اورېده موږ تاسو دې आवाज پورته که او تاسو ورته لبیک وکړئ الله دې ټولو نه راضي شي تر څو پورې چې انشاءالله تاسو دغه چلوئ او دې ته به الله اجر ورکړي تر څو پورې دا معیوبینو رزق په دې کې وي قادر خانه ته کښېنه زه رنج کې زه قادر خان سره خبرې کوم څنګه خوشحاله نو چی شي ته خوشحاله زرنج والا زرنج یې واغسته خاده کې به بیا قادر خان ته ناوې هم راولې ښه دې کې به ښه خبره ده که نه پلار ته مې ورته وویل صحیح شو هیڅ خبرې نشته ښه اوس ښځه خو به کوې څو دانې یو دانه بس موږ وایو دوه وکړه نه یو دانه ولې یو دانه خالق دې مه خرابوه خالق دې چې دنیا آباد دی ته پکې آباد اوسېږې انشاءالله اوس خو به کار وشي او زه فقیر یم او پیرخانه یم خدای دې مه خرابوه ما سره تا وکړه تا سره دې خدای سم نه دې کړی کاکا هر چا چې کړي او تام دا کومک دا کوشش د تا د خدای ورغلمان نصیب کړي اللهم امین بس دوستانو د مظلوم او د عرش ترمنځ ګوره دا پردې نه وي د دې دغه دعا چې ده الحمدلله موږ تاسو ټول ته رارسېږي بس یو وعده ترې اخلو چې دا به خرڅوي نه توبه چې دا لاس مې دې غوته تي که نه چې نه خرڅوم په همدې کې روزي دې مظلومانو ته پیدا کوم بس الله دې درته پکې برکت واچوي خدای دې تا سره هم برکت وکړي دوستانو که چېرته غواړئ موږ همدغسې د مظلومو خلکو هر یو دروازه وټکو هر یو کور ته جونګړې ته لاړ سو د هغې غږ تر تاسې ورسو د تاسو په واسطه باندې الله تعالی هغې ته د کار او د روزي ګټلو یو زمینه مساعده کړي والله العظیم چې د ده نه به غټ څه نه وي په دې کې سکون او اطمینان او خوشحالي ده الله دې ټولو ته اجر ورکړي زموږ وټساپ نمبر شته سکرین باندې نور هم داسې کورنۍ منتظرې دي موږ تاسو ته لینکونه د انلاین مرستو لپاره شته نو په دې سپیشلي کاروان کې د قمر بنسټ سره یو ځای شي تو درېږه چې اوس حمیده چلا نه کرې شه دې وروره دا بټن بس یې وهې ښه زه زده کړی دی حمیده دې دا کلکه ځان کلکه ښه ودرېږه وم نه غورځئ زم دلته سره کښېنم یاره قادر خانه چکر وهو زه له خیر حمیده